واقع دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ځان سره روانه کړه غزوه بني المصطلق. عائشہ به خپل دا خپل واقع بیانې وی یوځه کې منګه دیره شو دیره وېزما ته ضرورت شو زه ضرورت پوره کول لپاره بار لاړم چې خپل ضرورت مې کله پوره کړي چې بیرته د خپل ځای لړالم نو په دې غاړه کې مې ګوتی واله خور مې یو حر را کړو اسما اقه هرز من الویدلو وی بیرته دې څنګه لاړم مې ویل چې بس رسول الله دلته یو ملګری مجاهدین ټوپ راته هغه ځای کې زده هر وګورم چې کوم ځای کې ورا پریوتی وی کله زه دغه په تبو تلاش کوم کتوره کتومي خو چې پیدا مې کې بیرته خپل ځای راتلم د رسول الله قافله روانه شوې و عليه الصلاه والسلام. دا فرمایي چې زما کی جواب دی وخ پاغه بکې نس پای کې بکې نسما او زموږ دا بدلونه ډېر خوار و قوي مجاهدین صحابه و هغه شکل دي کې جواب لاندې شوی دي نو ایسته د وخه د ملاله او چتا کړي دا او هغه د شي محسوسه کړي دا چې عائشه رضی الله عنها په اعتبار د بدن سره سپکه ده درنده دومره نه ده کې دې چې دا پکې ناشته ویلاړه دوی چې کله لاړه زه خپل جنرال مو حرم راوړو ځان سره چې ګورم هیڅوک به دې کې نشته لري نو بس هم د خپل ځبان دی کینه سم سم لسم وې ما تر خبره معلومه و چې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت دار چې هغه به د قطعات نو ورسې ګروپ او څه کسان روانول یو د دې وجنه چې د شان اخوانه دشمن په موږ باندې عملیات او تعرض عملونه کی او دویم کس موږ نه کوم شي پاتې دوی به ځان سره راوالي. صفوان ابن معطل په نامه باندې صحابي وو وی په دې دسته کې دا پاتې ورسره دا چې وکړه اسما خو لراغه قسم کوي بخبله ځکه د حالاتو معلومه ده چې د عائشه ده د جامو کپړونه او د رسول الله بیبي د صحابه او د ټول امت مسلمه مور صرف پکې دومره ویلې چې ان لله و انا الیه راجعون دا دغه مو د مصیبت الفاظ نور اسما سره بل هیڅ خبره نه ده کړې چې ولی پاتې او څنګه پاتې او هغه څو وخت لاړ دی او څنګه نه وکي چوکي وېزه په دې وخت کې راوچته شم په دې وخت باندې کې نسم او نو صفان مخ کې د وخت د محارم ولې د زبدي وخت باندې سورم او روان شو تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه ورسېدو نو وخت کې الته شکر من ورسېدو نو منافقانو په دې مجلسونو کې ګرځیدل عبد الله ابن ابي ابن سلول وی چې په موږ باندې کله نظر وشو او زه د وخت نه کته شم د خپل ځل لاړم یو د می تحریک شروع کړي خپل ملګرو کې وی تاسو خبر نه وي نه وی دا عائشه د صفوان ابن معطل سره ولې پاتې ده وی دې وسره زنا او بد اخلاقی وکړه نعوذ بالله من ذلک. منافقان په هر وخت کې دا خبرې کوي د مسلمانانو په خلاف باندې دي کې پوره تسلی مسلمانانو نه ده وی په خپل د انګريز غلام د انګريزانو سره بناسه ولاړ لري د انګريزانو مال او ډالر په دې جب کې استعمالي او اچوي خو شرط چې د قران او سنت ول علماء او اهل علم د غیب مبارک کتابونه لیکي چې دوی د انګريزانو بچین دي او د انګريزان دي او دوی داخله دي او دا وجه دره چې دوی پلانانو د قشن د اسلام په مشرانو باندې داغونه لګولې دي نو ځامن به مخامخه د اسلام په اولاد باندې داغونه لګي دا تسلی ده. وی دی وخت کې منافقانو دا خبره شروع کړي او دغه خاص کر عبد الله ابن ابي ابن سلول زمونږ الله قران کې دا خبره ذکر کړې ده چې د غوږ نه د سترګو نه د لاسونو به پښتنه او د ځړنه او پښتنه کوم د ژبه چې ته دې تحریک لسنګ لري زور ورکی او عائشه به فرمایي ویناشه معاملې دا و چې په دې وخت کې رسولوي خورج پورې وحی عمران اغلاد سلوي خورج دا خبر هم د مجلس کې کته کېده پورته کېده هغه مجلس او اجره کې خلک ناس دي او بده چوک کې ناس دي او بده دکان کې ناس لکه خبر نه عائشه خود شکار کړي اې دې جناب لاړو خبر نه دې خود شکار کړي او هغه ته په مجلس جوړو دلته په مجلس جوړو بعضی مؤمنانو په کې دا ویلې چې سبحانه الله پاک دې خبره نه مونږه د شي وایو ان رب العالمین له پاکی دا عائشه به شرطم دا مسله نه کوي مونږه خبره باید په دې موضوع کې ونه کو د پیغمبر بیبي زمون مور او هغه د حرکت کوي د تاسو وایي مسلمانانو په امتحان کې واقع شو چې اوس د ناشنا واقع سره مخامخ شو داخله چې دا بچ کیږي او سبنه کې خو منافقان ډیر جوش او خروش کې دا خبره روانه کړه بای ساده مسلمانان یو درې کسان مستح ابن اثاثه حمنه بنت جحش حسن ابن ثابت چې د رسول الله شاعر دام دي منافقانو دوکا کړه او ویل چې موږ سره به تحریک شروع شي چې دې خبره لزور ورکو چې د محمد بیبي علیه الصلاه والسلام
عائشه او صفوان بن معطل د یو بل سره د بد اخلاقی لپاره پاتې دي. امتحان دي هم په خلکو امتحان دي، هم په عائشه باندې امتحان دي، هم په مؤمنانو باندې امتحان دي، هم په رسول الله باندې امتحان دي، هم منافقان په امتحان کې واقع دي او هم د قشن د درې صحابه. دا مسله چې کله شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه شروع کړې. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مدینه لاړم نو یو خو ماته به کوله تقریبا د میش په اندازه باندې ځکه د هوا زمانه طبيعت سره برابر نه و او د دې مسلې نه پویم نه په خپل نه جوړم ما چې رسول صورت حال د جامعه کې او څه خبره ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی علي بن ابي طالب سره مشوره وکړه. دا د رسول الله زممو د کاکا بچیمو او په ماشومانو کې ولنې کسو چې ایمان پر راوړ او د رسول الله اکثر د جنگ جنډو بیرغ بده سره صرف په تبوک کې د رسول الله په امر باندې پاتې شوی و. ډیر اوچت قیمتي صحابي فاطمه الزهرا مور کړي و. اغلی ویل چې علي داخله په جامعه کې د شو خبره کوي چې عائشه دا مسله کړې ده ته به دې کې سوې د خپل قرآني خلقونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پوښتنه شروع کړې. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه لا پویم نه په دې مسله خو نه جوړم. وی علي شه ورته ویل چې یا رسول الله ستا په دې اهل باندې شرط موږ بدګماني او بد نظری نه لرو. عائشه شرط ما کار نه کوي خو کبه هم زړه دې چرته دغه نو ایسه داس نه طلاق ک الله تعالی بل کزه درکې ځکه ته نبی او تعالی الله ډېری کزه درکې. مقصد دا چې دا مصیبت دې پر باندې ولار دې پر سر باندې دې دماغ باندې قید کړي خپکړي سه طلاق کزي خپل کار وکړي. عائشه رضی الله عنها دغه مشوره او نظر پیش کړي. د دین نظر او مشورې دی وجنه ایسه د علي صاحب سره به لګوران مو خفغان مخاره کو. رسول الله چې کله نه جوړونو په عباس به په بل چا باندې ویلاس اچول او جمعه تطلو د علي صاحب نوم ونه خوش زړه کې وسره مینا و ځکه صحابه خپل مابین کې مینا محبت دی بل سره لرو. خو دومره خبره و د باج خلک وي د پلاني نه په خبره کې لمنه عائشه به ډیره کې لمنه و چې تاسو ما باره کې دا مشوره ورکوله چې دا طلاق قبول کړه تعالی الله درکې نو دا مشوره ته ول ورکوله. اسامه سي بیرو غوښتو دام د کور سره ورته وی ویلې چې داخله خو دې خبرې کوي چې عائشه د څه مسله کړي دا ترې باره کې څه وایي. هغه ورته یا رسول الله اهلک عائشه صاحب خپل اهل له دا رب العالمین تعالی انتخاب کړی دا ډېر قیمتي او چته دیندار زنانه ده. اما دغه دشمنان دي دوی دا تبلیغ او تحریک بجاری ساتي اس پر ویل لرمه دې خبره کې ته سوچ مچ مکوا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپلم خبره ځکه خبره چې عائشه سره مینه او بیبي و هغه باندې بالکل داسمه کرا څنګه و. علي شه ورته ویل یا رسول الله وې ته زمونږ نه پوښتنه کوي چې عائشه څنګه راو څنګه نه ده. قانون دار چې د عائشه حالت به دغه وینځله معلومي بریریلا دغه نه ته پوښتنه کوي چې هغه سره په کور کې دا اوړي راوړي مخ نه خلکو د بار شون نه پوي نه پويګو. برړ رسول الله هدا وینځه د عائشه به دا چې کله غلامانو سره وا هغه ورته ویل چې موږ له بنه او کې سپین راکې به وتا موږ آزاد کو میراث پرې موږ لې دی عائشه به ویل چې یا ام المؤمنین د ازما مالکان زمانه دانه او کې سپین زر غواړي کته مال راکې زبستا وینځه شم زه به درکم خو به دې شرط باندې چې ستا میراث به عالم او غلامان مالکان کلک شو نه موږ به اخلو. رسول الله رضی الله عنه اطلاع ورشه تقریر وکي او په دې شرط باندې رد وکي چې کوم شرط الله رسول لګول نه دا شرط باطل دی. خواهش رضی الله عنها په دې وخت کې دانه او کې سپین زر ورکړه ایسه دته واخستا دې به آزادم کړه. چې کله به آزاد کړه نو مغیث دې خوندو قانون دار چې کله وینځه آزاد شي هغه به اختیارمنه ده چې د خوند سره پاتې کیږي قبل خوند ځان انتخابي درې طبيعت سره لګیدل نو وجه دا چې د امین اشلم زمون الله کار دی. وی ویل چې دې سره زه طبيعت مې لګیږي نو زه ته جدای غواړم. مغیث بشړل هغه به کله یو ځای لاړو کله بل ځای د کوڅو کې بغرځیدو د سپینې وښ کې هغه په مخ باندې بنا روان وي. رسول الله په رحم وکي وې دې بری لري ویلې چې د سره واده وکړه صاحب ډېر خبره وی ویل یا رسول الله سفارش کوي که حکم کوي زه منم ډېر وکړه که که سفارش کوي ګور زینه منم ونه سفارش دي وجه سفارش به ځکه سره زما د نکاح بندوبست جوړیږي نه دینه دا خبره معلومه شو که چا سفارش وکي واغه نه منلو نو دا به خپکیږي نه. دلته ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام سفارش کړی دی منل شي نه دی دیګه څه خفغان در رسول الله رانغي
دویم ته دا خبره معلومه شوه چې د یو شی لپاره به دوه ریټونه په یو وخت کې نه مقرره که په نقد باندې اخري په لس لکه او که په قرض باندې اخري 15 لکه دا سود دی بلکې د شی وایا که په قرض باندې اخري او که په نقد باندې اخري بچ دي شي د 10 لکه روپۍ قیمت دی هغه ورته ویلی و دا په نه او قیمه من خرڅو که چیرته امداو شي اخلو کوم له ورسره راکې کته به نیټو سره مقرره دا خو مستقبل احسان دي ابن مسعود صاحب ویلي ان کان هذا بنقدن کدا په نقد باندې اخلي په دومره پیسو لري دا شي که په قرض اخلي په دومره دی دا یا په کم شي پیسې ده یو سود دی الغرض بریری پختنه وکړه بریره د عائشه رضی الله عنها وینځوا ډیر وکړه کزوا ورته ویلي رسول الله جدا کړه وې دي عائشه بارکه خلک دي شي وای نعوذ بالله من ذلک چې دې زنا کړی دا ستادي بارکه څه نظر دی هغه ورته ویلي یا رسول الله وزما د غوږ او زما سترګې حفاظت دی الله وکي الله دې ساتنه وکي عائشه معلومه ده د ډیره دیندار او ډیره د کمال ور زنانه ده صرف یو نقصان بده کې شته هغه نقصان دار چې کله وړو واغږي وېسره پټکړې نه دي چيلې بچی راشي ایسته باغی کې خلو وي ځکه دا خو د عمر راکشه زنانه و الغافلات قران کې رب العالمین فرمایي چې عائشه ساده وړه ساده دا معنا نه ده چې د ویرو په شی په دوه باندې اخلي معنا دا چې هغه د دې خبرونو ګورقتن پویم نه و اګام نو چې دا مسله څنګه کیږي او څنګه نه کیږي او تعلق څنګه جوړیږي او څنګه نه جوړیږي وی په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی را چې دا خلک اشي به لګیږي دي بس مسجد نبوي له لاړو صحابه کرام ناسي منبر باندې کېنه سو یو خطبه ویلې او د خطبې نه ورسره ویلې چې اے ملګرو د یو سړي په اړه کې تاسو ګره ما معذور وګاړئ که سبا می شرط ووجلو او یې مجاهدین له امر وکړي چې دا قتل کې واغه به قتل شو ګره به خپه کېږي نه غدا چې زما په اهل عائشه باندې د تهمت لګولې او په صفان باندې او دا معلومه را رسول الله فرمایي چې زما د اهل دي خبره نه پاک دي او صفان ابن معطل چې وی دا ګوره زما د اجازه نه بغیر زما کور نه دی راغلي کله چې د پردې حکم نو اومي واز نه دی راغلی چې د پردې حکم شوی اومي واز نه دی راغلی زله صفان بارکم دا مسله د عقیده لرم عائشه به فرمایي وی صفان یقیني چې پاک سره وجه دا و چې امامه کې به رب العالمین دله شهادت نصیب کې او قانون دار چې کله وسړي شهادت نصیب شي هغه ډېر پاک انسان دی دا هغه د پاکوالي مسلې زمونږ د الله د مینې او د محبت علامه ده نو که سبا ته چې سړی به شرط ما وژلو داخله اسمه بارکه به د اعتراضونه لري چې دا ولې څنګه او سید رضی الله عنه په دې وخت کې اوچت شو د انصارو کې د اوس قبيله مشر قومندانو وی یا رسول الله وې کزمنګ د خاندان نه د اثر به قلم کم او شیرونه د سړی او کچرته د خزرجان نه نو داغه بارکه ته مال به امر وکبه به ګورو فتوی څه کنه کول چې د خبره ونشي جانب مقابل ضد کې رانیش وې دا خبره چې وکړه رب العالمین امتحان لګور سعد ابن عباده دلته ناس دی در خزرجان قومندان دی دیږي کې الله دې دماغ بند کړو د رسول الله د اهل او د پیغمبر علی السلام خبر له توجه وانه وخته یو دم اذن نظر چې اوسید صاحب لوا وختو قومي غیرت دا پارچا کی اوسید له ویل سری ویلې ما د شی ویلې کدا د اوسید نه سر به قلم کوم او کدا د خزرجان نه د محمد صلی الله علیه وسلم امر له منتظرم وی ګوتی به ورنه راوړي امتحان د صحابه په امتحان کې گیر شو هغه ویل ګوت نه چې د سر به مرته وامه اوسید څه بغل ته منافق چې دا خبره کوي هغه دلته منافقي خپل مابین کې یو بل سره دا ویش شروع شوي د اوسید څه تر زمانه نمبر له دا تر زمانه نمبر له یو بل بشي توري راويش جمعات کې شور شغب جوړ شو مؤمنان دې په امتحان کې واقع شو وی دی وخت کې رسول الله هم د ستورو وخت کې لاړې د منبر نه راکته شو چې کله جنجال جوړیږي به راکته شه ملګری قلار کړه صحابه په خبره خبر باندې کې مانو چې دا څه مسله زموږ مابین کې واقع شو امتحانونه دي عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله مخکې ما سره ډیره مینه کوله ودا ورته بشراغ نو کور رسید نمبر به چې کیفیت کې مانات څنګه ایته نور به سنوي ویلي وی په کدا وشو چې زه په پویدم چې دا سړی خپه دي خدا معلومات مال نه کیږي چې دا ولې خپه دي ځکه چې سره مینه دغه په حرکت باندې پویږي چې دا ولې خبره او څنګه خپه دي او زما سره ډیره مینه مو وی د ورځ د شپونه وشپه ویزه او د مستحموره بار ضرورت پر کول له وته
عربو کې عادتونه دا و چې هغه به کله قضا حاجت لته نو ډېر لري مطلب اوس مطرب کې د عادت دی مګر کله چې مدینه کې به دا کورونه زیات شونه دا بیت الخلاګانی وغیرہ دا به د کورونه کې جوړ شو ځکه د بیت الخلا د پر د قران او سنت مطالعه چې کله سړیو کې تقریبا 22 آداب دي یو په کې دا لري تل اذا ذهب المذهب ابعد وې د شپې ما او ام مستح د اوتلو مستحا چې دا د ابوبکر شیبه ترور زما ترور کیږي او یا داغه او دا مستح داغه چې د کینې زوی کیږي وکله چې بار اوته نو په دې وخت کې اې دې د افخه په یو ځای کې ون خطر پرې وته ویل تعس مستح د الله برباد کی ما ورته دا مو وایا هغه بدري صحابي ته څنګه خبره کوي وې څه ونه ویلې وې به مشرک سره قدم واخو شو به را پرې وته ویل چې الله نه مستح برباد کی د زنانه په څیر کې خبره ټینګيږي نه وې ما ورته ویل چې ګوره هغه بدري سړی دی دا ته څنګه لکه راکې چې تعس مستح الله نه مستح برباد کی وې مال ویل چې عائشه ته خبره نه وې ما نه ولي وې زنه جوړم وی په دې خار کې په دې مدینه کې د شو ډنډورستا باره کې غږیږي چې دین اعوذ بالله من ذلک زنا کړی د صفوان سره او په دې تحریک اسما دا بچي مستحم شریک دي سره دینه عائشه به فرمایي کې ګوره په دې ټولو بنو کې زما سره ورانه بنه شو هغه زینب وا یو قریشی و حسینه مو او د اوچت نسب والا وا په کار دا چې په دې وخت کې هغه زما په باره کې سخت تردید کړي وي لیکن تقوا پکې او ورع پکې او رسول الله نه پښتنه وکړه چې دې باره کې د څه وای هغه زما د سترګو د غوګونو حفاظت دی الله کې عائشه ډیره پاکه را خو خور کې به چرته د تقوا نه و حمله بنت جحش و عیسی وګی غیر شو عائشه به فرمایي دې سره خپل تقوا و جنبي سره جسمات دي تهمت وجنه دا بچ شو په دې کې تحریک شریک نه شو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مې دا خبره واورېده زما په بدن باندې اور پراغه او قضا حاجت هر څوی هغه د انسان په دې وخت کې به ورکشي یو ورته ومه ویلي چې اې د دې خبرې رسول الله پوي دي وې دې ام مستح ویلي چې او رسول الله پوي دي عائشه به فرمایي نور مې ورته درمن شو وې به مې ویلي چې ابوبکر پوي دي پلار مې چې عائشه مې نشه تهمت دي وې مال ویلي چې او ابوبکر هم پوي دي قران کې الله فرمایي يرمون المحسنات پاک دمن زنانه ویشته عائشه د الله وې د عائشه د خلکو بزړی ویشته وې چې کله دا خبره شو دومره سخته تبه ما باندې رااله دومره چې کول رااله یو خو نه جوړم اولنا دویم صادر مې په ځان باندې راواچو شړای دوش په ورځ یا دونی مې ورځ ما وشړل عائشه به فرمایي دومره شړا ما وکړه چې اخر مې د شینې درد شروع کی د زړه مې ما ویل چې دا به نو ټک بیل شي وجه دا چې کله په انسان باندې خفګان راشي نو به د اصل پړک بیلی کی هغه په دې ملګرو په دې زنانو کې زنانو چې هغه ما ملګری و وې دغه بل څه وسنه کې د خواغه بس ما خو لراله او سره ما کم پورې هغه ما سره جړل زګز ما خو جړا و وې غیبم جړل چې تاسو په عظیم امتحان کې واقع شوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې یا رسول الله ز پلار کراسم وې مال وی زلاړش مقصد مې دا چې زه پلار خو لاړ شم واقعي کې د مور نه دا حالات معلوم کوم چې څه صورت حال دی وکله چې ال تلاړم د مور پلار خو نه مې وې د کور لچ ورلم پلار مې جړل او ابوبکر شه او مور مې جړل ام رومان وې زه شورلم زه خو نه جوړم او ما ډېر دونی مې شپې دونی مې ورځ سخت جړه کړې و نور مریض شوم وې نور زما او خیر روان شوې ډېر انتهایی زیات وې مور مې مالا تسلی راکړه اغم په نه و چې دا کار تحریک منافقانو شروع کړي دی او باج سادهګان به شریک دي دغه په دماغ کې داخلي خبره ځنه ولې چې کې دې شي دا دې بنو یو تحریک شروع کړي وې مال ویل چې ایس مالوري خبکیګه ما چې کله زنانه ډیره پوي وي او ډیره کېستوي او خاون لډیره ګرانه او په دې منځ کې نور زنانه هغه خاون لري په دې چې زنانه باندې چې تکالیف امتحان راځي ته بچي په دې باندې صبر کوه تا خو زنانه دا کړی دا معلومه ده خو لیکن دې تحریک او داخلي شریکان شوی دي ته صبر په دې باندې کوي وې دا تسلی را کوله وې په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغی
وې زکات کې پرتاوما څه شړې وغیرہ دا په سر باندې پسند راچولې و ځکه مریض وم او سخت مریض وم او د سترګو مې وو کې زیات روانې وي وی رسول الله چې کله زما خو لراغه وي د مور مې وروختم چې د الله نبی راغله راشه وې زه د کڼ راوچته شم اورالم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علیه ویلي چې عائشه انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړي د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا د قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له بصدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور بن غړ خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې دا څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي ابي ایزما پلار دی رسول الله له جواب ورکا ویغه یې څه جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې زما مور دی رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مې مالو ویل چې زما څه جواب وکم پیغمبر له ته خپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د اوخ کې بند کړي او زړه مې مضبوط شو مطمئن شو رسول الله له مخ راوړ ورته ویل چې اې د الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه ده کړې ستاسو نظریه زما باره کې د جوړه شوی چې د زنا کړې زما تصدیق تاسو نه کوئ او که دا خبره وکم چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک ام ډیره زه بریم زه چرته دې شي راوړل شوی نه ما او نه زنا زما صادره شوی ده ستاسو نظریه زما باره کې د جوړه شوی ده چې دې بزنا کړی بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه دی یاد ووت هغه په دې طریقه وې ځامن ورته ویل چې اے فلارا یوسف کوم بار استلو شرم قولې ورغه وغه او خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو صبر جمیل زما د الله لکه صبري صبر جمیل دا معنی چې مخلوق لبه شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تم بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلي وی قسم په الله چې زه دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر هم بل کوم ته جوړه ده بیرته لاړم خپل کړ کې سم لسم عائشہ رضی الله عنها په خپل ډیر عاجزه خزوا هغه وی شرط زما ته چې تم زما باره کې نه و چې الله به زما باره کې وحی راولي کی ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځیدا ځکه زړه فقیره او عاجز زنانه ما خوځړه کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت به رسول الله له خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزاله ځکه په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دردمنو باغم دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې پر رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او چې کله نازل کی وی فتوحک رسول الله والوخندل وی مالوی شی عائشه الله رب العزت اسمانونو نه استبرات کې چې تپاکه خزای قران کې الله والله یتونه نازل کړه وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه چې دا سم منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه باندې اړې راړې چې دې جنا کړو دا کړي اندره پر دې خبره نه ځان ساتي او عائشہ ډیره پاکه خزره
دا چرته بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کوم ګمانون لري خاص کر په همجن سو باندې او به په خپل مور باندې ځکه دا خو موږ مور ده د رسول الله بیبي ده او د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړه عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وې کچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې د سړی اوجنا څومره جنجال به تی جوړ شوی وي لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سعود خپل قوم نم سپک معلوم شو هر چا به ورته کاته به خبره من لورته به کینه منافق به دروغ وایي ته دروغ دی ویلې دي دروغ جن په خبرو باندې عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله رسول الله امر چې اعظم برکه من امر وداس ما د امر نه په برکت کې ډیر اوچ دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبره هغه د الله د نبی خبره وی مور مې مال ویلې چې عائشه اوچته شو د رسول الله د اثر خپل کا سره مچی کا وی ما ویلې چې زه نو چې تګم دغه سر نه خپلوم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما حمد کړي لري زما برائت کړي لري د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو بر نسما برائت وکي عائشه رضی الله عنها کله د خپل فضیلت ثابتو وي زه د رسول الله پیغله بیبي زه د ابوبکر شه بلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او چې کله وفات کېدو رسول الله د اثر زما په غي کې او په اخر وخت کې زما دغه د لاړ سره وځي شي دي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د عیسی برائت الله په شاهد باندې وکي اسما برائت چې الله د اسمانونو نه پورته کړي دي قیامت پورې رب العالمین دا بیانوي او دته شکړه هر مؤمن دا سورې نور لولي او د قیامت پورې به دا مسله شي خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمن زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده د خپل مور غنل په کار دي عائشه وی ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نکي ادلالا مفسرین لکه ودا د کجو خاون ما بین کې ونازي قبل سره دغه خبره وکي ګورغه به ګونګاري ځکه د رسول الله خدمت په کار ده دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل ما بین کې بل سره مینه محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه دغه مسله ذکر کړی شو چې د چا تندیخ کول رسول الله د عثمان ابن مسعود تندیخ کول کړو چې کله د فنکولي صحابي له شناخت راوړل وغیرہ خستل نه شو پیغمبر اسلام خپل لاس په سره بډوالو شناخت سره واخصو دغه بده قبر باندې کې خدا صحابي فرمایي د رسول الله د مټ وسه معلومه تک سپینې وي لا سنه خپل عبد الله ابن عمر د رسول الله لا سنه خپل کړی دي ابو عبیده ابن جراح د عمر ابن خطاب خپل کړی دي او سید رسول الله د رسول الله تشه خپل کړی دي لا سنه مچ کول دا به جایز خو بدري شرطونه باندې یو دا چې عادت مستمره به نه جوړیږي چې هر وخت دا کار کیږي دویم انحناب به کې نه درې مصافحه به نه تر کیږي ارچ کی خپل ول دغه خو د غیر مسلم امر دی او کار دی دویم پاره کې انحنار راځو بل پای کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده وی شکر دا مسله وشو آیتون رب العالمین ودا نازل کړه د اهل سنت والجماعت د اتفاقی فیصله ده چې عائشه رضی الله عنها پاکه کزره پاکه چې کم سره د شیخیده لري نعوذ بالله من ذلک چې عائشه زنا کړې ده یا بد اخلاقی کړې ده دا سړی که ارسو کی قرآنی کافر ده د ایمان نخلاص دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای شیعه او روافض ویغه د عائشه باره کې د زنا عقیده لري ځکه دوی وای وېزمنګ امام مهدی شکل لري دوی د شي مهدی د نه وی پلار معلوم ده نه مور یو د زمنګ اوسه مهدی دی چې نبی محمد یا احمد د عبد الله سے بچی د رسول الله په خاندان کې دا بروزي او يهود چې هغه د دجال باره کې عقیده لري دوی وای کزمنګ مهدی چرته راشي عائشه برا ژوندۍ کی او بعد دغه نه به سل دوری وای ځکه به دې زنا کړی دا مونږ وای قران مونږ له دا خبره ثابته کړي چې کم سړی د عائشه باره کې د عقیده لري هغه په اتفاق د ټول اهل سنت والجماعت سره کافر دي د ایمان نخلاص دي بلکې دا پاک زنانه ده اهل سنت والجماعت به چاله ویل شي اهل علم فرمایي دا هغه انسانان دي چې دوی خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم غني او ارسکی تلقی کتاب او سنت لکه دغه نه خپل مسله حل کوي د اهل سنت والجماعت په نوم باندې ځان یې د خپل مابین کې مینه کوي او بل سره خسته اخلاق لري صبرناک خلق دي صحیح عقیده خلک دعوتي تعویل او تشبیه دا شی نه ځان ساتي کوشش کوي چې ټول نصوص مابین کې تطبیق راشي الوسطیه افراط تفرید نه دوی خالی وي
صہیب د وجیز د 20 نمبر صفحه نه په دې خو دې تقریبا ډیر علامات ذکر کړی دي. ومه مسله به دا وشو چې بعض صحابه دي کارونه کې ځان شریک کړي ولکه حسان ابن ثابت اگر کبه به شیرونه ویلې من لحوم الغوافل نواب سره سنخافه البيان کې تفسیرونه نقل کړي دي د عائشه صفاتونه به ورسره کول خو صحابه بس په دې وخت کې الله امتحان کې واچول نو په دوی باندې الله حدود رسول الله حدودم جاری کړه منافقانو باندې نه کړ دغه وجدار چې دوی عمدل تر سزا اوخري پاغي دنیا کې الله د عذاب نه دا بچ کی منافقان پرې چې پاغي دنیا کې الله عذاب ورکی به اې دی وجنه چې په کوم سړي باندې سختي په دنیا کې راشي دا دی وجنه چې دا نیک انسان دی چې د قبر او د آخرت د عذابونو الله سره بچ کی د چا مرګ اوسن کدن چې سخت دي نو منافقان له حدود ورنکړو دوی ورکړه عائشه به بکر حسن بن ثابت لویلې وې ته خوشما بارک دا صفاتونه کین هغه وخت ولې صبر نکاو هغه وخت به تم پر تحریک شریک وې پوی نشو موري ام المؤمنین وې پای وخت پوی نشم ساو شم بکنه غواړم اتمه مسله دا چې بدی کې بای صحابه کرام قسمونه وکړه هغه د شی ویل چې ارسو پر تحریک شریک شوی موږ هغه خرچه نکاو یو پاغي کې ابوبکر صاحب وی ویل په دې مستحبانه بالکل من خرچه نکاو صبر باندې خرچه کوم دا غریب د اسمار خاندان سره د عثمان د لور باره کې د شنه سره عقیده لري مهاجر او انصار غریب صحابي وی رب العالمین دی واقعیتونه نازل کړو وی ویلې چې کم خلک مالداران دی غوړي قسمونه نه کوي خیر دی دا خلک ما معاف کړي تاسو معاف کړئ اېدا خو نه کړی چې الله تاسو له بخنه وکي ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله سرګونه وکي روانې وي وېزه دا خو کړم چې رب العالمین مال بخنه وکي اگر کوم احساس ما په لور باندې دا تهمتونه لګولې و خدای الله لپاره ما معاف کړي سبو سره نورم خرچه د الله لپاره ورکوم دا ته معلومه چې مخکې غوسم د الله لپاره او چې د خپل خواهشم د الله خبره نه قربان کی وی بیرته باغوی باندې خرچه شروع کړي رب العالمین دا سورۃ نازل کړي سورۃ کې ناشنا خبره و چې عائشه تسلی و مسلمانانو له تسلی و مؤمنانو له آداب ورکړي چې ګوره اندر پر د مسلمانانو باره کې بدګماني ونه کوي کچر د چا بچا باندې زنا تهمت ولګو څلور غواهان پیش کړي کڅلور غواهان نه دوی یا درې باغوی باندې ته درې باندې نه پیش کوي د منافقانو د صفاتونو نزان ساتي کچرته د قران او سنت نه ګوره تاسو له بس موږ د الله عذاب راغلی وي او به آداب ورکړه چې پیغمبر مؤمنانو له د خپل نظر کنټرول کوي وجه دا چې کله نظر غلط استعمال کې سل مرزونه په جوړ کې راځي زنانه د خپل نظر کنټرول کوي او به زنانه ولې چې ګوره د پردي زوینه د زینت زوینه هغه بچا راکاره کینا خاوند دی ورور دی پلار دی خوري دی خیر دی ګوره کار شو به په هغه اختلافي مسله د علماو مابین کې چې مخ او لاسونه د عورت دی کنه دی څوک کوئی چې دینه مراد صرف وسترګه د دوه ګوتی لکه ابو الليث سمرقندی شیخ خپل تفسیر کې لیکلي بحر العلوم کې یا مغنی کې ابن قدامه یا د قشن ابن کثیر روایت باندې کلام کړی چې خالد بن دنیک په باندې کې ارسال لې اگر که البانی سے داویل چې هغه پر شواهد شته دا ناصر شوی ویلي زنانه چې کله به تور مثال په لار باندې روان رب العالمین فرمایي چې ګور خپل دې اسمه کې نه راخلاص شي فیض وغیرہ دا به شرنګ وکي غیر متوجه خلک به متوجه ځان له رمایل او دې مو ویل چې ګور کوم دی واده خلک دی غوله ودونه وکي جامعه کې به امن راشي کوم غلامان چې دی هغه به واده غوله ودونه وکي د زنا اړې خاص کر ختمه کوي غیر مسلمانو کې دا کارو چې هغه زنانه په یوځای کې ساتري د پاره د زنا او به ویلي چې کله د شا کوټل ور داخلي کې سلام اچوا سلام الاستئذان سلام الدخول سلام الخروج ابو هريره سے فرمایي چې سلام ونه شو هغه اجازه نشته دغه جدا طریقې په حدیث کې راغلي د غاړه صفا کول دروازه ټک ټک کول قاصد لګل دروازه ول په تر باندې بغلې ودرېدل د سینې چې پردو دروازو کې سړې ګوري کاغذ نستر کوي سبې تاوانم نشه بډې زنانه باره کې الله دا خبره وکړه چې ک بډې زنانه چیرته بازار لوځي او دا اضافه کپڑے وغیرہ د ځان لري کړی خیر د سمانعت بنئ خو قدم پاک دامنی اختیار کړه او ځان کې برابر کې دام کرا سینې پتنو کې څوک واقع نشي کشرته ګډان او وړاندې اساس سره خوراکي سمانعت نشه تاسو هغه سره خوراک وکړي د ماما د کورنه د تر د کورنه د ورور د کورنه د دوست د کورنه کته خوراک وکړي الله په دې کې سمانعت نشه به مسله د نور ذکر کړه الله نور السماوات چې کوم انسان د بهایي نه ساتي ځان الله دغه په سره کې برنای په مخ کې برنای په عمل کې برنای دا ټول مسله رب العالمین به ذکر کړه په سورې نور کې بهترین سورۃ الله نازل کړي ظاهری موږ تاسو رسول الله او عائشه له کې تاوان دي رضی الله تعالی عنها خو په واقع نفس امر کې بده کې ډېر لوی خیر دی قیامت پوری دا قوانین رب العالمین موږ تاسو لپاره کې خودل د شد باب الفحشاء چې فحشاء په دې باندې ختميږي عائشه به وسکه ویلې چې تاسو سورې نور د خپل سنن او بیان کوي چې هغه پرده دین زده کی د دین ورسته او د قضاء العمره یا د صلح د حدیبیه مخکې
پیغمبر علیه الصلاه والسلام سرایا ګروپونه لګري دي چې پای کې جدا جدا قومندانان ور تشکیل کړه ان شاء الله کې چې د ژوند باقی به روان چا شمه پاغي باندې خبرو وکړو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته